خوندې مې پکې پت عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی په امن دی وي دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی دې سپېڅلې خاورې په ټټر ایښې ګلونه دي شپه یې هم رڼاوې په ډېوو یې رنګین غرونه دي څرنګه چې ستورونه یې ډک زرین اسمان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد ساتله او خوشحاله ولره. دوستانو نننۍ برنامه به انشاءالله العزیز د همدغه مرکز اړوند وي. په دې مرکز کې لله الحمد څو زیري لرو. لومړنی زیری همدا دی چې د همدغه مرکز د جواز لپاره کار شروع دی. موږ به همدلته د متوسطې یعنې د منځنۍ ښوونځي لپاره تقریبا جواز اخلو او دا ځای به رسما قانونا د وزارت معارف سره ثبت او شاګردان ته به درس او تدریس ورکول کېږي د مکتب په بخش کې. همدارنګه د انګلیسي، عربي، کمپیوټر او تر ټولو مهم شی همدلته به د دیني مدرسه هم وي چې په دیني مدرسه کې به حفظ، قرائت او صنفونه او د دې ترڅنګ درجات ان شاء الله العزیز وي. نو لله الحمد په قندهار کې کارونه خلاص شوي دي. نو د دې مکتب لپاره اوس فی الحال نماینده تللی کابل کې ان شاء الله العزیز چې ډېر ژر به د همدغه مرکز لپاره جواز واخلو او جواز کارونه به رب العزت جل جلاله ژر خلاص او حل فصل کړي. کله چې په یو مرکز کې جواز اخیستل کېږي هلته څونه شان د وزارت معارف شرط دی لله الحمد هغه ټول پوره کړي دي. ځینې شیان یې پاته دي، ځینې په ان شاء الله العزیز آینده کې پوره کوو. یو زیری تر ټولو بیا دا دی چې ټوله مرکز لله الحمد دغه مرکز ټول پاش شو. دا یو. دوهم موږ تقریبا دلته په همدغه مرکز کې دغه تالاب چې د دې مرکز لپاره موږ تالاب جوړوي همدغه تالاب کار شروع دی. دا دوهم زیری دی. دریم زیری به ان شاء الله العزیز دا وي چې دلته به لابراتوار لپاره چې کوم سامان ضرورت و هغه سامان الحمدلله موږ دلته رانیوي ځکه دا د وزارت معارف شرط و. دا دوهم زیری. دریم زیری دا دی چې موږ لله الحمد څه کمپیوټران د همدغه مرکز لپاره چې د وزارت معارف شرط و موږ ورته رانیول پوره مو کړل لله الحمد. دغه ټول یوې جانې مرسته کړې او ما ته یې پیسې راستولې. کله چې د مرستې پیسې هم پاتې شولې دا بیا راته وویله چې دا پیسې پرېږده چې د مرکز فرش په اوسي. نو لله الحمد دغه مرکز ټوله په فرش سو. د لابراتوار ټوله سامان لله الحمد په هغه باندې رانیول سو او همدارنګه د کمپیوټران ټوله لله الحمد هغه مور په پیسو باندې رانیول سوي او دا شیان خو لله الحمد وسوله. یو دغه تالاب چې جوړیږي ما ته رڼا مور بلقیس خور دواړې چې خویندې دي واقعا احساس لري، فکر لري، د خپلو غریبو هېوادوالو په درد باندې دردېږي او د هغوی دغه ایمان دومره قوي دی چې موږ د یو چا اواز پورته کړي حد اقل تر اوسه پورې هېڅ وخت هم هغه اواز همداسې بې جوابه نه دی پرېښي. رب جل جلاله دې ډېر اجر ورکړي او چون دواړه فارسی وایي زه به وایم چې بسیار زیاد تشکر از همه مادر ما که این مرکز اسلامی کمک میکند و این مرکز اسلامی یک بنیاد است برای تعلیم و تعلم برای نسل های آینده، یعنی یک نسل، دو نسل، سه نسل انشاءالله. این مطمئن هستیم که ما و تیم ما در دنیا نباشد اما در اینجا درس و تدریس میشه و این صدقه جاریه برای همو کسا که کمک خانی زی مرکز کرده و صدقه جاریه برای ما و تیم ما انشاءالله العزیز کی است. بسیار زیاد تشکر از مادر ما. نو دغه طلب د همدغه دوی موږ ته پیسې استولې وې
راته ویل چې دغه پیسې واخلئ تاسو چې په کوم ځای کې غواړئ چې مصرف کړئ د مرکز د پور ادا کوئ او که دغه مرکز کې دغه بل کار په کوئ چې تاسو په ذهن او په فکر باندې اړین وي نو موږ راولاړ شو دغه طالب به شروع کړو انشاءالله العزیز دغه طالب به هم خلاصېږي اوس نو پاته چې شي دي پاته باقي پاته د مدرسې دپاره هغه سولري برق جوړول ما مخکې مدونه کړې ده چې دې دپاره پنکې ګروپونه ساکټونه ټول هغه شیان موږ د یو حاجي صاحب محترم او د چې او بیبي روبینې مور په مالي ملاتړ باندې کړی یو فقط پاته چې شي د بیټرۍ او سولر نو ټول ډي سي وي سي برق موږ دلته جوړ کړی دی ټوله کار یې خلاص شوی د حاجي صاحب محترم په مالي ملاتړ باندې تقریبا په هر اتاق کې 2 پنکې په هر اتاق او چې 20 اتاق دي دغه اتاقونو سره او په هر دهلیز کې 15 پنکې تاسو خپل حساب ورته وکړئ چې څومره پنکې او په دغه مرکز کې یو دانه پنکه نو دا ټول لله الحمد هغه حاجي صاحب محترم کړي وو خو چې د بیبي روبینې د حاجي صاحب او فامیل وو او هم اوس په الحال د برق کار پاتې دی یعنی بیټرۍ او شمسي اندار دا یو شی پاتې دی دوهم د دغه ځای د دغه غولي کنکریټ یا مزایکه چې هر شی موږ ستاسو وسو دا بل شی او د دریم شی چې پاتې دی زموږ د همدغه مرکز چې موږ غوښتل چې دا یو معیاري مرکز جوړ کړي د دې کیمرې یعنې د کیمرې بحث کې چې هغه امنیتي کیمرې جوړې سي ټول ځای محفوظ او وساتل سي څلورم شی تر ټولو سختترین شی چې روس پرې موږ دغه درد څخه رنځېږو او هغه تکلیف سته واقعا هغه د دې ځای قرضداري ده نو لله الحمد رڼا مور بلکې مور همدغه طالب په غاړه اخیستی د پرشو لابراتوار او کمپیوټر لیب کار هغه بلې مور چې د جرمني څخه ده چې د پرشو د دې شان لپاره ماته پیسې راکړي الحمدلله وسوي دي نو ډېر ژر به تاسو انشاءالله العزیز د کتابتون او د کتابتون لپاره المارۍ دا ټول به هم تاسو ووینئ چې یو مجهز او معیاري کتابتون به دلته جوړېږي او یو بل شی چې تر ټولو مهم شی هغه د اداراتو فرنیچر دی چې دا فرنیچر به رب العزت جل جلاله سم مسر خلاصوي چوکۍ دي او میزونه دي موږ یو شی باید بیا یادونه وکړو چې د هغه مور په پیسو باندې موږ الحمدلله تختې هم رانیولې دي مارکر تخته قلم د ټول شیان رانیولي صنفونه الحمدلله دې ته اماده دي چې دا به ډېر ژر د شاګردانو پر مخ باندې خلاص او تاسو خپله دا نومونه او شیان ووینئ چې دا مرکز به انشاءالله العزیز فعاله کېږي تاسو ټوله برنامه راسره وګورئ جزاکم الله خیره خوندې مې پکې پت عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی وي دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی ډېر سپېڅلې خاورې په ټټر ایښې ګلونه دي شپه یې هم رڼاوې په ډېوو یې رنګین غرونه دي څرنګه چې ستورونه یې ډک زرین اسمان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی خوندې مې پکې پت عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی وي دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی دا چې بهیږي مسندونه یې په شور باندې اخلي سرچینه د شهید وینو نه هر لور باندې واقعا چې تللو پر موږ کړی ستر احسان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی خوندې مې پکې پت عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی وي دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی مست وي بادونه د ننګونو نغارې وهي ډېر لرې لمرونه په
رڼا و تورې شپې وهي چا چې برکت لی ورته وې سړی پښېمان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی خوندې مې پکې پت عزت دی ګران راته